د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. افراسیاب خټک د پاکستاني د مشرانو جرګې پخوانی غړی او مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې طالبان د پاکستاني پوځ ملیشې دي. سرور دانش طالبانو ته د سرور دانش خبرداری که چیرې هزاره میشتو سیمو ته دننه شي نو بیا به بهر کېدل درته سخت وي. حنیف اتمر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره ازبکستان ته ځي. ولسمشر امنیتي ادارو ته د لوی لارو د امنیت لپاره پر نوو طرحو او پلانونو کار وکړ. ایران وایي د پروان ولایت له سیلاب ځپلو سره مرسته کوي. پروان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په پروان کې د وروستیو راوتلو سیلابونو له امله د مړو شمیر 100 او د ټپیانو هم 100 ته رسیدلی دی. طالبان بین الافغاني خبرو لپاره 21 کسیزه پلاوی اعلان کړ. احمد ضیا مسعود وایي اشرف غني طالبانو ته په حکومت کې 50 سلنه واک وړاندیز کړی دی. د خوست هوایي ډګر د جوړېدو چارې په بشپړېدو دي. ټولنیزو چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي یک شنبه د عاشورا په ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. کجکي په هلمند کې د کجکي بند کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دې بند دویم توربین د چارو بشپړېدو سره به د 100 میګاواټو برېښنا په تولید سربیره د ځمکو د خړوبولو لپاره هم استفاده وشي. د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي کجکي بند د افغانستان د اوبو مدیریت په برخه کې مهم ګڼل کیږي. منظور پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د جمرود په باب خیبر کې د تیرا کوکي خیلو کډوالو احتجاجي پرلته په وینا کې خبرداری ورکړ چې نور به د پاکستان د ظلمونو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. عبدالله د مصالح علي شورا وایي چې د دغه شورا مشر عبدالله نن سهار په پروان ولایت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره غم شریکي او کومک لپاره دغه ولایت ته تللی و. عباس ستانکزی د طالبانو مشر شورا غړی عباس ستانکزی د طالب مشرانو د 21 کسیزه مرکچي پلاوي له اعلان وروسته رسنیو ته وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ خپلې منځي خبرو ته چمتو دي. کابل جلال آباد لاره بنده ده. د لغمان د والي ویان اسدالله دولزي وایي چې د کابل جلال آباد دوی لاره د ترافیکو پر مخ د کابل ولایت اړوندو خاکي تونل نه مخکې ګوګامنده کې بنده ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سابسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.